د امنیه قوماندانۍ ویان ښاغلی خالد زدران سره څنګ کې شتون لري. له ده سره به د دې نندارتون په اړه خبرې اترې وکړو. دا یې څه نظر لري؟ سلام زدران صاحب، ستړی مه شې. مننه له تاسو څخه هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. زدران صاحب نن ورځ له سهاره راغلی که اوس وروسته له غرمې راغلی نندارتون ته؟ والا راغلی خو تقریبا 3 ساعته کېږي چې راغلی یم. چا خبره چې مونږ هم نور د پښو نه خلاص کړي یو، ټول پکې وګرځېدو. الحمدلله د افغانستان تولیدات دومره زیات مو ولیدل چې بیخي ستړي کړي وای، چې خبره ولاړولو ته ستومانه یو، نه شو ولاړېدلی. خوشحاله یو، انرژي یې راکړه، فهم یې راکړه، دا تصویر یې راکړه چې په داخل د افغانستان کې هر هغه شی جوړېدلی شي کوم شي ته چې مونږ افغانان او ټول افغانستان ضرورت لرو. له مسؤلیتونو سره سره دې وکولی شول راشي له دې نندارتون څخه لیدنه وکړې. هغه څه چې زیات درته مهم غواړې ویې ګورې ودې لیدل، هغه څه وو؟ ولا زیات راته مهم خو دلته د افغانانو تر مابین مینه وه، ورورولي وه او یووالی وه. تر ټولو مهمه هغه و چې دلته ډېر ځوانان او ډېر مشران تجاران ما ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو د دې نندارتون لیدلو ته. د بېلګې په ډول لکه څوک؟ نو ما خپله نه پېژندل، دلته ډېر راتلل چې دوی ځانونه رامعرفي کول. یو خو ملګری و د لندن څخه راغلی و، همدغه شانتې د اروپا څخه راغلي و، ډېر ځوانان راغلي وو. د هغوی څو ورځې دلته په هېواد کې میشت و، د هغه هېواد د امن څخه او د سیلونو څخه یې خوند اخیسته. یو بل څه چې ډېر مهم و، یوه ډېره د امن څخه ډکه فضا وه، دغه څومره مثبت انرژي درکوله؟ بالکل دغه څه چې که امن نه وای مونږ دلته نشو راتللی. که امن نه وای په دومره زیات بیروبار سره چې زرګونه تنه افغانان راغلي دي، هېوادوال راغلي دي، دا دلته نشول راټولېدلی. دغه له دې ګڼې ګوڼې څخه یا د ځوانانو د لیدن څخه دا پیغام موجود دی، په دوی کې دا پیغام موجود دی چې دلته امن دی، ورورولي ده او مینه ده. ډېره زیاته مننه زدران صاحب چې وخت یې راکړ. ډېره مننه له تاسو سره. قدرمن هېوادوال له تاسو نړۍ مننه چې ملتیا مو وکړه. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.